سلامونه ګلونه پښتنه مینه مې ومنئ نن یو ځل بیا را سره ازل جي میلمه دی البته یوه یادونه باید وکړم چې دغه ویډیو بیرته د ازل جي آفیشل چینل څخه خپریږي نو اول لاړ شئ د ازل جي آفیشل چینل سبسکرایب او د بیل بټن کېکاږئ له هغه وروسته دغه د ازل جي ویډیو او شعرونه واورئ نو یوه بله یادونه کوم چې ازل جي سره ډېره یو ښایسته بازۍ هم لرو نو را سره تم شئ ازل جي په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی درته وایم ډیره مننه یو سلام اکمل صاحب تاسو ته یو سلام لیدونکو اوریدونکو ته په دې لس ټول بخښئ او د صحت په جامو کې به ډېره زیاته مننه ازل جي دا راته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي ژوند څنګه روان دی د زندګۍ پوښتنه مه کوه د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي نه ژوند ته په رستو رستو ګورم لکه بایللی جوارګر چې کور ته ځي ده ازل جي ډېری وخت افغانستان کې نه وې علت څه مصروفیتونه و بزنس کې مصروفې څه علت ولا څه شخصي موضوعاتو پاکستان کې وما دا دو درې کاله ازل جي یو څه پوښتنې کوو بیا ورسره شعرونه واورو بیا پوښتنو ته وګرځو مهرباني اول دا راته وایه چې کور کې په چا ډېر ګران کور کې خو په ټولو ګران یم خو په مور بیا ډېر ګران اکثره وخت د مشهورو خلکو د مینې وړاندیزونه ډېر کېږي اوس که نجلۍ د مینې وړاندیز درته کړی د مینې وړاندیزونه څه به اوس ویم یار دا داسې پوښتنه ده چې بې ځوابه ښه ده ښه ډېر ښه ازل چې په تېره خپرونه کې تاسو ویل چې ما واده نه دی کړی واده به کله کوئ له خیره خو دا پوښتنه به سکپ کړو بلې پوښتنې ته به راشو نه ملګري ځکه ملګرو پوښتنه کړې وه چې ازل جي بله خپرونه کې به بیا ورته ووایو انشاءالله ډېره خلک وایي چې ازل جي په مینه کې ماته خوړلې واقعا ده که نه شاید واقعا ده کېدای شي بیا به نور خبرو پسې لاړ شو دغسې نوې شاعري ده چې یو وجودو یو سا اوس د بل ده دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده یو وجودو یو سا اوس د بل ده دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده زه د دې د زړه دنیا وم قسم دی دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده زه د دې د زړه دنیا وم قسم دی دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده ما اکثر به وې دوه درې بچي به بس وي دا ما د په خندا اوس د بل ده ما اکثر به وې دوه درې بچي به بس وي دا به ما د په خندا اوس د بل ده مونږ یو بل پسې ډېر ډېر دي جوړلي زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده مونږ یو بل پسې ډېر ډېر دي جوړلي زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده یا ساده زه له اوس هم ورته ناست دی ستا ډاکټره بې وفا اوس د بل ده یا ساده زه له اوس هم ورته ناست دی ستا ډاکټره بې وفا اوس د بل ده دا جنۍ یو وخت زما اوس د بل ده دا زما د زړه دنیا اوس د بل ده دا به ما ته په خندا اوس د بل ده او زه ادم هم دا هوا اوس د بل ده شیرونه وایه شیرونه ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې ځواني ونو د کوره بهر شپې به مې کولې نشې به مې کولې تماشې به مې کولې ځواني ونه د کوره بهر شپې به مې کولې نشې به مې کولې تماشې به مې کولې یو کس به د ماښام نه وروسته ډېر را یادېدلو بې خوبه وم بې خوبه شوګیرې به مې کولې یو کس به د ماښام نه وروسته ډېر را یادېدلو بې خوبه وم بې خوبه شوګیرې به مې کولې هغه که زما شوی وی نو داسې به برباد وم عیاشه زندګي به وه مزې به مې کولې هغه که زما شوی وی نو داسې به برباد وم عیاشه زندګي به وه مزې به مې کولې غریب وم د هېچ چا په مزاج برابر نه وم په هر سړي به ګران شوم چې پیسې به مې کولې غریب وم د هیڅ چا په مزاج برابر نه وم په هر سړي به ګران شوم چې پیسې به مې کولې جنۍ وه مینهواله په واټساپ په مسنجر کې ټپې به یې کولې او ټپې به مې کولې جنۍ وه مینهواله په واټساپ په مسنجر کې ټپې به یې کولې او ټپې به مې کولې ډاکټر یې درته یاد چې زه یوازې ستا ظلم چې ته لاړې د سلو یارانې به مې کولې ډاکټر یې درته یاد چې زه یوازې ستا ظلم چې ته لاړې د سلو یارانې به مې کولې او ځواني ونه د کوره بهر شپې به مې کولې نشې به مې کولې تماشې به مې کولې یو غزل یارانو ته دی چې
سحر کې خوند کوي چې وې د قاوي یاران خو ماښامي کې مې بیا لګي د نشې یاران سحر کې خوند کوي چې وې د قاوي یاران خو ماښامي کې مې بیا لګي د نشې یاران در سره یو خوري بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرام مدې د دغه زمانې یاران بیا زلزلې وای دا در سره یو خوري بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرام مدې د دغه زمانې یاران زه په هر میدان کې پریخې مکورې ودان ما ته ټیټ سترګې دي له هرې زاویې یاران شل زلې وای زه په هر میدان کې پریخې مکورې ودان ما ته ټیټ سترګې دي له هرې زاویې یاران دا د لګان دې کړېدلې زورېدلې ښه دي پرېږده چې نوره مو غپېږي راپسې یاران دا د لګان دې کړېدلې زورېدلې ښه دي پرېږده چې نور مو غپېږي راپسې یاران مړه ظلم یې مطلب څوک جومات ته نه ځي څه د ښایست څه د شهرت څه د پیسې یاران او در سره اخره بیرته تا پسې خبرې کوي نمک حرام دی د دغه زمانې یاران بالکل واقع بل غزل دی د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی لکه زه ورته د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی د هر سړي ورباندې مینه راشي له تورو خاورو چې پناه شي سړی د هر سړي ور باندې مینه راشي د تورو خاورو چې پناه شي سړی نه چاته مه وایه چې ګرانې راته بیا د سړي نه په هوا شي سړی ما چاته مه وایه چې ګرانې راته بیا د سړي نه په هوا شي سړی مړه نو تا ته سړی څه ووایي تا ته غوسه کې په خندا شي سړی مړه نو تا ته سړی څه ووایي تا ته غوسه کې په خندا شي سړی په خدای قسم که د چا خوښېږي له ډېره درده په ژړا شي سړی په خدای قسم که د چا خوښېږي له ډېره درده په ژړا شي سړی ازل ماښام په میکده کې ګورئ سحر جومات کې وي ملا شي سړی ازل ماښام په میکده کې ګورئ سحر جومات کې ملا شي سړی د ارمانونو د خندا شي سړی په ډېرو خلکو کې تنها شي سړی ازل جی دا راته وایي چې په ژوند کې د لوی اشتباه څه وه مینه ښه ډېر ښه کله داسې شوي چې ځان سره د ویلې چې نور شعر نه لیکم ځکه انسان رنګ رنګ مشکلاتو سره مخامخ کېږي فشار لاندې راشي یا ذهني مشکلات دي وایي چې دغه فشار نه ووځم نور شعر نه لیکم او کله کله کېږي سړی ووایي یار درې کسان در څخه په یو وخت کې د ملاقات غوښتنه کوي کوم یو سره غواړي وګوري آیا راشد خان دی د فوټبال مشهور لوبغاړی لیونل میسي دی او بل کرم خان دی په یو وخت کې په یو وخت کې ټول راته ګران دي خو دلته بس دی اولت ملي لوبغاړي راشد خان ته ورکوو او بس یو بس نه کوي راشد خان ازل چې که چېرته ولسمشر شي لیلا خان به داسې کار درې که فضل هادي اکمل لیلا خان زه یې پرېښودم نیمه لاره سپینې خبرې وکړو وروره ازل چې ډېری مینهوالو سره همدغه ځکه ته لږ مشهور او مینهوالو سره تل همدا پوښتنې ځکه ما نه تل پوښتنه کوي چې ازل جي نه دا پوښتنه وکړه ځکه زیاتره وخت یو ځای کې د ویلې د ډاکټر یې پلاره زه ازل یم دنیا پېژنم خدای منې چې ټول افغانستان به درله راولم نو دلته خلک فکر کوي چې اوس هم د ازل جي هیلې شته که نه د بیا نه داسې معلومېږي بل ځای کې بیا د ویلې چې ناکام ویني که نه بعض زیاتره شاعري نو آیا د ډاکټر هیله اوس هم شته نه شته که قصه نوره ختمه ځینې خبرې شعرونو کې خوند کوي چې شعر په ژبه ځواب هم شي نه مینهوالو سره ځکه مینهوال ساده ژبه باندې ډېر ښه پوهېږي خو هیله شته نه شته ځکه ډېری مینهوال که وګورې ستا سړی څه نه وایي له ډاره سړی څه وایي چې دروغجنه شي هنداره سړی څه ووایي ملګرو ته به اوس زه چې کوم ومې ویلې دا شعر مې ورته ویلې کیسه ختمه قصه ختمه نه شعر باندې کیسه ختمه مطلب ښه تو سره اشپزي کړې نه بیخي یار یادېږي خو مې نه هغې رومیان مې که چېرته پخ کړي دي هغه به یم سوځولي خراب ملګرو سره بنډار کې یا کور کې نه بنډار کې خو والله که چاته اوبه راواخلم خو مطلب کېدای شي داسې یو ځای کې مجبوریتونه یې خراب کړي
هغه هم خراب کړي. ډېر ښه. بس نور شعرونه اورې بیا به پوښتنې وکړو. یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی، دا محبت د دې کې هر سړي تاوان کړی دی. یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی، دا محبت د دې کې هر سړي تاوان کړی دی. تقریبا 10 کاله به کېږي تر سهاره ویښ یم، ما دغه 10 کلونه هره شپه خفګان کړی دی. تقریبا 10 کاله به کېږي تر سهاره ویښ یم، ما دغه 10 کلونه هره شپه خفګان کړی دی. زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم، سترګې به نه پټوم، دا خو یې احسان کړی دی. زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم، سترګې به نه پټوم، دا خو یې احسان کړی دی. ناشکري نه کوم خو شکر به په څه شي وکړم، نه ځمکې رحم کړی نه بر اسمان کړی دی. ناشکري نه کوم خو شکر به په څه شي وکړم، نه ځمکې رحم کړی نه بر اسمان کړی دی. هغه راځي نه او زما زړه لکه سپیشله دی، یو قسم ما کړی دی، یو قسم جانان کړی دی. هغه راځي نه او زما زړه لکه سپیشله دی، یو قسم ما کړی دی، یو قسم جانان کړی دی. یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی، دا محبت د دې کې هر سړي تاوان کړی دی. زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل، زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل، د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل. زموږ د تندي کرښې د کږې لکه کابل، د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل. زه هم د سقوط شوي ښار په رنګ خفه خاموش، په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل. زه هم د سقوط شوي ښار په رنګ خفه خاموش، په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل. خوشحاله یم چې نه د رانه شوې بې ننګي، خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل. خوشحاله یم چې نه د رانه شوې بې ننګي، خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل. په خانډیوالي کوي غمونه لوفران، دا چا به راته کړي وي خیرې لکه کابل. په خانډیوالي کوي غمونه لوفران، دا چا به راته کړي وي خیرې لکه کابل. له خلکو سره خاندمه دوه مخه یم مزله، او زړه کې ساتم پټې اندېښنې لکه کابل. د چا وې او د چا ورسېدې لکه کابل، په ما هم خپلو وکړلې کانې لکه کابل. خفه یم له دې ټولې زمانې لکه کابل، او زړه کې ساتم پټې اندېښنې لکه کابل. یو لنډ شان نظم دی، دا اوس مې لیکلی دی چې کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي، کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي. دا له کوم نارواو نه تېرېږم، زندګۍ را باندې کومې لوبې وکړې له بلا بلا بلاو نه تېرېږم. کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي، دا له کومو نارواو نه تېرېږم، زندګۍ را باندې کومې لوبې وکړې له بلا بلا بلاو نه تېرېږم. کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي، تا نه وروسته له سختیو نه تېرېږم. ختم مې نه دي دا عمل رلالی، له کافرو مجبوریو نه تېرېږم. کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي، تا نه وروسته له سختیو نه تېرېږم. ختم مې نه دي دا عمل رلالی، له کافرو مجبوریو نه تېرېږم. څه غربت دی څه د مینې مسلې دي، هر سیکنډ رانه سکي وینې مسلې دي. څه غربت دی څه د مینې مسلې دي، هر سیکنډ رانه سکي وینې مسلې دي. د دې نورو خلکو غم مې هم منلی، خو زما ډېرې سنګینې مسلې دي. څه غربت دی څه د مینې مسلې دي، هر سیکنډ رانه سکي وینې مسلې دي. د دې نورو خلکو غم مې هم منلی، خو زما ډېرې سنګینې مسلې دي. مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې، زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې. مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې، زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې. داسې نه ده چې بل جانان کمی دی، زړه مې نه لګي په خدای د بل په غېږ کې. مور بیماره د لالی د بل په غېږ کې، زه سپېره یم په سرلی د بل په غېږ کې. داسې نه ده چې د بل جانان کمی دی، زړه مې نه لګي په خدای د بل په غېږ کې. کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي، کله کله مې په ځان باندې زړه بد شي. خلاصه دا بې وفا ډاکټرې ګلې که زما دا نظم لولې یا اورې ورته غوږ شه، دا بیخي درته ډالۍ ده، دا ټپه ده ازلجي درته ډالۍ ده، او نورې خیرې به درته نه کړم. دومره خفه شې لکه زه چې سوړی یم. ازلجي دا راته ووایه چې کوم هېواد دې ډېر خوښېږي، کوم هېواد ته ارمان لرې چې ولاړ سي؟ ارمان خو به د جنت کوو، د هېوادونو به نه کوو. دنیاوي ژوند کې کوم هېواد دې ډېر خوښېږي؟ پېښور. بد عادت څه شی دی؟ بد عادتونه خو مې دوه درې دي، خو دا یو پکې دا دی چې ډېرې وړې موضوع ته ډېر غټ زړه خورم، ډېر بې حوصلې یم په یو سیکنډ کې چې دی مطلب یعنې بې حوصله یې ډېره، ډېر بیخي زیرو حوصله. ازلجي په ژوند کې داسې یو
هر انسان باندې راځي داسې حالت در باندې راغلی چې ډېر مایوسه شوی ناهیله شوی چې یاره مدهوشه شوی چې بیخي نو هفته کې کېدای شي 2-3 ځل داسې کېږم 4 ځل کېږم داسې چا د تر اوسه داسې قیمتي تحفه ورکړې چې اوس بې په ایمان یې ویلي دي چې لیاقت یې نه درلوده زړه مې ورکړی دی په هغې باندې بس یو څو نور شعرونه اورو بیا به بازۍ ته وګرځو انسان دی انسان څه ته وایي انسان دی انسان څه ته وایي خدای انډیوال که جانان څه ته وایي انسان دی انسان څه ته وایي خدای انډیوال که جانان څه ته وایي ما وی خفه یم په زړه مې درد دی دی وی درد څه وي خفګان څه ته وایي ما وی خفه یم په زړه مې درد دی دی وی درد څه وي خفګان څه ته وایي شیر مخامې او 100 روپیو سګرټ دا مې یاران دی یاران څه ته وایي شیر مخامې او 100 روپیو سګرټ دا مې یاران دی یاران څه ته وایي د خان د کوره خو په ښه نه راځي زه خپله خان یم خان څه ته وایي د خان د کوره خو په ښه نه راځي زه خپله خان یم خان څه ته وایي او موږ د مینو تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي موږ د مینې تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي انډیوالۍ کې چا حساب کړی دی انډیوالۍ کې احسان څه ته وایي مونږ د مینې تاوانونه کړي دا د روپیو تاوان څه ته وایي انډیوالۍ کې چا احسان کړی دی انډیوالۍ کې احسان څه ته وایي او ډاکټر خاص د ګنې وازله د جنکیو ارمان څه ته وایي ډاکټره خاص د ګنې وازله د جنکیو ارمان څه ته وایي یو بل غزل اورو بیا بازۍ ته ورګرځو بیا به لوبه کوو ملګرو ته خو ما لوبه تشریح کړې کافي مې ایښی یو تریخ دی یو خوب شیدو چای ده پاکستانیانو خبره پتی ده بس که ځواب دې نه کړ کافي بس کې که ځواب دې کړ شیدو چای خوښه مې ده درنه مې وژنې په خفګان لالیا غم دې نه خدای منې نه قرآن لالیا درنه مې وژنې په خفګان لالیا غم دې نه خدای منې نه قرآن لالیا جار صدقه لګې قربان لالیا زما جانان 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 لالیا جار صدقه لوگے قربان لالیا زما جانان 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 لالیا والله بالله کمی پیچورت خرابی لکه تا لاړل یاران لالیا والله بالله کمی پیچورت خرابی لکه تا لاړل یاران لالیا درته دی عمر دا جهان لالیا زما غمجن افغانستان لالیا درته دی عمر دا جهان لالیا زما غمجن افغانستان لالیا اے پسی پارو چې ور بخلې مې کلمه ډېر وي پچاګران لالیا اے پسی پارو چې ور بخلې مې کلمه ډېر وي پچاګران لالیا لاړه مزل شم دنیا او پیژندم ولا چې و دې کړو تاوان لالیا لاړم ازل شم دنیا او پیژندم والله چې و دې کړو تاوان لالیا دا یو بیت ته د ډالۍ وي ازل چې ستا په سر باندې به ډېر یاران پردي کړو که تا خپل نه کړو ځان خو به برباد کړو جار یاره ته دې ژوندی وروره بس ازل چې لوبې ته ورګرځو دا چې دا تیار کافي مې درته ایښې مخکې نه کافي خپله پرېږدي چې ډېر تریخ بس دا تا او دا د شیدو چای که چېرته ځواب دې رانه کړ دنه به یو ګوټ کوي که ځواب دې راکړ دنه به یو ګوټ کوي او مخکې نه تا ته مې ایښی او پوهېږم ځواب نشي راکولی کیسه خو ډېره ورته چې بس ځواب دې نشو راکولی فقط هو نن بانې نه منم فقط وسکه او ښه غټ بوټ وسکه دا راته ووایه چې مور در باندې ډېر ګران ده که پلار مور ښه یعنې ځان دې بچ کړه صفا خبرې به کوم زه صفا سړی یم یار سپینې وایم یار پلار راته ګران دی خو د مور ګرانښت به زیات دی که نه یعنې پلار ګران نه ده پلار ګران دی یار زما مقصد داسې نه هسې به بیا ګوټ کوم یار بیا وکړه کامرامان صاحب دغه غوښتنه کړې وه وایي امر ده پوښتنه نه ده وایي یا به یې ترنم کوي یا به دغه کوي کیمرامین سره به زه وروسته حساب کوم خو اوس به یو ګوټ وکړم بس داسې یو شعر ووایه راته چې حساب پکې راغلی مثلا یو حساب پکې راغلی که نه شمارې پکې راغلی
تور ماښامونه دي 2-3 نه راکم کا 600 غمونه دي 2-3 نه راکم کا دا زما خپل شعر دی یو دوه درې څلور ته مې د زړه ټکور نو خدای کې مرا خپل غزل و یار دې کې راغلی و صحیح ولې کتل دا شعر د چا ته مو څه سګنې ډول په نه له ما وړه کتاب سم ګوتې په جیبونو کې وه دا د ممتاز اورکزي غزل دی تر سره د انجلۍ په نوم اکاونټ جوړ کړی نه دا کار مې نه دی کړی د افغانستان د 3 شاعرانو نومونه واخله چې ستا نه خوښېږي پاتې ته راځي بیخي ټول مې خوښېږي یار موږ چا سره مشکل نه لرو اوس که دروغ به نه وایم ځکه زړه مې نه یم خبر د الله تعالی خبر دی که نه چې پوهېده چې بس ګیر یم اوس که خپله دا راته ووایه چې تر اوسه د میک اپ سامان چاته وړی وړی به دې یې که نه وی به یې اوس که شته والله که مې یادېږي نه مې یادېږي اوس که ډاکټر سره به چکر تللی پټ پختونه به وکړي څه دا به 2 ګوټه وکړم یار چې بیا دا تپوس آئنده هم ونه کړي بله خپرونه کې ونه کړي د ډاکټر اصلي نوم څه شی 100 ګوټه وکړم یو ګوټ چې خلاصې او که نه دا داسې پوښتنې چې زه کوې زه مجبور یم دا ټول اوس کوم ډاکټر سره په لومړي ځل چېرته مخامخ شو ستړی دی کړم یو وروستی پوښتنه تا د مینې اظهار کړی و که هغې ته د مینې اظهار کړی په لومړي ځل په ټوله پوښتنه کې فقط د 3 پوښتنې ځواب کړې ازل چې بس څو نور شعرونه وړو بیا به خپرونه راونه راوړو وایي چې هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي ما نه غمجن شعرونه غواړي د دغه دور واړه ګډ وډ دي ما نه غمجن شعرونه غواړي د دغه دور واړه ګډ وډ دي چېرته انګریز سره مینه کوم قسم په خدای پښتانه ګډ وډ چېرته انګریز سره مینه کوم قسم په خدای پښتانه ګډ وډ دي نن خو زما عمر ته زړه شوی دی او د لالي هم کاته ګډ وډ دي نن خو زما عمر ته زړه شوی دی او د لالي هم کاته ګډ وډ دي نه پیسه دار شوې نه ډاکټر ستا شوه زه له ستا عمر څه ګډ وډ دي هر څه خراب دي هر څه ګډ وډ دي په زړه مې درد دی ماغزه ګډ وډ دي نه پیسه دار شوې نه ډاکټر ستا شوه زه له ستا عمر څه ګډ وډ موسم بدلیږي ماته ته یادېږي موسم بدلیږي ماته ته یادېږي واوره وریږي ماته ته یادېږي موسم بدلیږي ماته ته یادېږي واوره وریږي ماته ته یادېږي شاهرخ کاجل غېږه کې ونیوله فلم ختمیږي ماته ته یادېږي شاهرخ کاجل غېږه کې ونیوله فلم ختمیږي ماته ته یادېږي ګلاس ډکېږي ماته ته یادېږي ګلاس تشېږي ماته ته یادېږي ګلاس ډکېږي ماته ته یادېږي ګلاس تشېږي ماته ته یادېږي واده دی غلی په یو کونج کې ناست یم یاران ګډېږي ماته ته یادېږي واده دی غلی په یو کونج کې ناست یم یاران ګډېږي ماته ته یادېږي جنت مهیر دی خدای دې ورحمېږي دعا چې کېږي ماته ته یادېږي جنت مهیر دی خدای دې ورحمېږي دعا چې کېږي ماته ته یادېږي ازلو سخت 2 نفري موسم دی باران وریږي ماته ته یادېږي او ډاکټر یې سخت 2 نفري موسم دی ډاکټر یې سخت 2 نفري موسم دی باران وریږي ماته ته یادېږي موسم بدلیږي ماته ته یادېږي فلم ختمیږي ماته ته یادېږي یو وروستی کلام یو 3 شعر به درته ووایم چې دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي ښکلی ځوان یا شقي به دې خراب دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي ښکلی ځوان یا شقي به دې خراب کړي کله کله د ملګرو خواته هم زدا او تاک دا تنهایي به دې خراب کله د ملګرو خواته هم زدا او تاک دا تنهایي به دې خراب کړي د ډاکټر غم به کم نه کړي ازله د سګرټو ټول لوګي به دې خراب دا د زړونو بیماری به دې خراب کړي ښکلی ځوان یا شقي به دې خراب څومره بلا خوند زما خو زړه همداسې کېږي چې ازلجي راته شعري نه وویل دغسې زه ناست یم
بس کامرمان صاحب اشاره کوي وخت مې پوره ده او خبرونه به مې دلته نه او ګلاس را باندې اوس کې شی را باندې چې خالی کړو بس یو ګوټ به پاتې هغه مو وڅښو. هغې سره بل خپرونه کې ګورو یا کامرمان سره ته حسابي وکړه. ازل چې دغه دوه شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې شونډې د پې کم انګوله یخې دي او دا د بې وفاو خلکو نښې دي، لاس دې په نکریزو باندې سور نه دی، دا زما د زړه د شونډو غوښې دي. مینوالو دا و ازل جي سره خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخونکی رب مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیاب اوسئ. په آخره کې بیا یوه غوښتنه کومه چې ازل جي افیشل چینل سبسکرایب درنه هیر نسي. ډېره زیاته مننه.